بسم الله الرحمن الرحیم. د تیمم څه طریقه ده او تیمم په کوم وختونو کې جایز دی؟ هر کله چې اوبه نه وي 1 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر په اندازه شاوخوا اوبه نه وي، نو په داسې حال کې تیمم جایز دی. یا یو سړی مریض وي، په لمبېدلو سره یا اودس کولو سره د مرضي زیاتېږي، نو په داسې حال کې هم تیمم جایز دی. یا د یو چا جنازه تیاروي، څوک چې دی اودس کوي د هغه جنازه تیریږي، نو په داسې حال کې هم تیمم جایز دی. یا د دواړو اخترونو لمونځ نه تیریږي، نو په داسې حال کې هم تیمم جایز دی. تیمم د اوداسه او د غسل دواړو لپاره جایز دی. په یو تیمم باندې ډیر منځونه او ډیر نفلونه د قرآن کریم تلاوت جایز دی، تر هغه ماله پورې څو چې د تیمم مات سوی نه وي یا په اوبو باندې قادره سوی نه وي. تیمم په پاکه خاوره، په شګه باندې، په لوټه باندې، په ډبره باندې یا په دیوال باندې، په چینه باندې، هر هغه شی چې ګرځ ور باندې وي په هغه باندې تیمم جایز دی. تیمم دا ډیر اسانه دی. په دې کې 3 شیان فرض دي: نیت کول او ټول مخه مسح کول او دواړه لاسونه تر څنګلو پورې مسح کول. د تیمم طریقه داسې ده: د دواړه لاسونه به په مځکه باندې داسې ووهئ او بیا به خپل ټول مخ ور باندې مسح کړئ، او دویم ځل به بیا لاسونه په مځکې باندې داسې ووهئ او د چپه لاس دا 4 ګوتې به داسې راواخې، د راسته لاس دا 3 ګوتې به داسې مسح کړې، داسې په لاس باندې راتاو کې، دا راسته لاس مسح شو. او د چپه لاس دا 3 ګوتې به داسې ونیسئ، داسې به ټول لاس ور باندې مسح کړئ، دا تیمم شو. بیا به لاسونه داسې دا ګوتې داسې خلال کړئ. دا د تیمم طریقه ده. نور په دې کې هیڅ خبره نشته. ځینې خلک په دا تشویش کې وي چې د تیمم طریقه به څنګه وي، یا به زه تیمم غلط وکړم نو زما لمونځ به صحیح نه شي. نو دا د تیمم طریقه ده، ډېره اسانه طریقه ده، په دې کې نور څه خبره نشته.